د نوزاد ولسوالۍ د ښوونځیو دغه ودانۍ وروسته له هغه جوړې سوي دي چې اسلامي امارات یو ځل بیا پر هیواد واکمن سو. د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي دا چاره به د زده کړو د بهیر په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د اسلامي امارت په راتګ سره نوزاد ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې زیات پرمختګونه سوي دي چې تاسو وینئ دلته په مرکز کې 4 ښوونځي جوړ سوي دي چې 2 د وناسو دي او 2 د ذکرو دي. نو د اسلامي امارت څخه مو هیله دا ده چې نوزاد غټه ولسوالۍ ده باید په دې برخه کې لا ډېر پرمختګ وسي. د اسلامي امارت کور ودان ډېر خدمت یې کړی دی. دغه نوزاد ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي دي. 4 دانې مکتبونه یې جوړ کړي دي چې په برنوزا کې دی، په دوستان کې دی، نور په دزني کې دی، په دغه کې دی، مرکز کې دی. د نوزاد ولسوالۍ د هرمز سیمه بیا له هغو سیمو څخه یوه ده چې تر اوسه پکښې رسمي ښوونځی شتون نه لري، څو ماشومان او ځوانان وکولی سي خپلې زده کړې په مناسب چاپریال کې ترسره کړي. نوزاد ولسوالۍ د هرمز کلی چې د هغو کلیو څخه دی چې ډېر پراخه اراضي لري او د دې ولسونو غوښتنه یوازینۍ غوښتنه دا ده چې باید دغه کشرانو ته د مکاتبو زمینه مساعده شي. ولې یو نسل د دوی بې سواده لویان سوي دي، که چیرې ورته توجه ونه سي شاید دوم نسل یې هم بې سواده لویان سي. خو د دوی یوازینۍ غوښتنه اوس فعلا د دې اوسیدونکو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې باید د مکاتبو زمینه ورته مساعده سي. دا کم ځوانان چې غټان سوي دي هم د زده کړو څخه ډېر لرې پاته سوي دي او موږ د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې دلته داسې د یو رسمي مکتب او بل داسې د زده کړو یو څه برابر کړي. بل لور ته د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د هلمند په ګڼو هغو سیمو کې د ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي دي چې پخوا پکښې هیڅ ښوونځی او د معیاري ودانیو شتون نه و. نوزاد ولسوالۍ له هغو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې د تعلیم کچه زیاته پکښې کمزورې، خو اوس الحمدلله د امارت په راتګ سره هلته هغو ټولو لیرو ولسوالیو ته د پام وړ پاملرنه سوې ده په ښوونیزه برخه کې. نوزاد ولسوالۍ مخکې داسې اساسي ځایونه نه درلودل چې زده کوونکي ښې زده کړې پکښې وکړي، خو اوس الحمدلله د امارت په راتګ سره 4 اساسي تعمیرونه ورته جوړ سوي دي. همدارنګه هغه ساحې چې اوس ورته ښوونځی نسته هغه هم په پلان کې دي، انشاءالله چې امکانات برابر سي حتمي به ورته ښوونځی جوړوو. د هلمند پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په هغو سیمو کې به نوي ښوونځي ایجادوي چې لا یې تر اوسه ماشومان له زده کړو محروم پاته دي. د دوی په خبره هڅه کوي چې لا هم په هلمند کې د تعلیم کچه پراخه سي. نعمت الله همت، امید رادیو، هلمند.